د ریاضي معلمه خدای ومنه بس دی د ریاضي معلمه خدای ومنه بس دی په تخته باندې کږي لیکې د بس کړه زه حیران ګورم تا ته استاد دومره حوصلې ته چې زره پښتو هم نشته واړه بل رقم شیان دي ایکس وای دی ایکس زاید دی د ریاضي معلمه خدای ومنه بس دی د ریاضي معلمه خدای ومنه بس دی ستا جذرونه ګړنګونه عددونه سیلابونه دریابونه زما پوچ شیشه ذهن تا ته پړ دی ته لایق یې ستا خبرې ډېرې لوړې ستا د فکر سایه پراخه له ماڼۍ نه تر جونګړې خو زما له وسه تېره د قسم دی زه په غرو کې ټوکېدلی طوفانونو یم راوړی د ماښامه زار وهلی د ګهیځ په نارو ستړی په خبرو نه پوهېږم لیونی یم دا کوم بل چاته ورزده که دا زه نشم زغملی دا زه نشم زده کولی زه پرې نشم پوهېدلی پرېږده دا اوږدې خبرې دا پیچلې ژبورې دومره لوړې دومره سترې چرې دا او ملغلرې ته ګرم نه یې ستا یاد نشي اخ نو څه وایم یاره د چا سرې شونډې کافرې مننه ته ګرم نه یې ستا یاد نشي اخ نو څه وایم یاره د چا سرې شونډې کافرې د ریاضي معلمه خدای ومنه بس دی د ریاضي معلمه خدای ومنه بس دی په تخته باندې کږي لیکې د بس کړه زه حیران ګورم تا ته استاد دومره حوصلې ته چې زره پښتو هم نشته واړه بل رقم شیان دي ایکس وای دی ایکس زاید دی په تخته باندې کږي لیکې د بس کړه زه حیران ګورم تا ته استاد دومره حوصلې ته چې زره پښتو هم نشته واړه بل رقم شیان دي ایکس وای دی ایکس زاید دی دا نو څه دي خو راواخله یوه ښه مسته غزله د هارون بادشاه بدله د بادشاه وزیرواله او یا بله او یا بله مننه دا نو څه دي خو راواخله یوه ښه مسته غزله د هارون بادشاه بدله د بادشاه وزیرواله او یا بله او یا بله د ریاضي معلمه خدای ومنه بس دی ته د خپل شاګرد له زړه نه څه خبرې دلته هم داسې ته د خپل شاګرد له زړه نه څه خبرې دلته هم داسې سبق شته څه مې هیلې څه دردونه څه غمونه څه د چا نازک یادونه منفي جمع تقسیم او ضریبونه صورتونه مخرجونه ښایستونه شنه خالونه پیزوانونه پیزیبونه په همدې افادو بوخت یم یا ساده شي یا له دې هم شي پیچلې په همدې افادو بوخت یم یا ساده شي یا له دې هم شي پیچلې ستا له درسه خبر نه یم چې څه وایې څنګه وایې زما خپل لالی ریاضي ده پرمختګ ده پاچاهي ده ملنګي ده او خاني ده بس مننه زما خپل لالی ریاضي ده پرمختګ ده پاچاهي ده ملنګي ده او خاني ده بس سکون مې د زړګي ده دا ستا درس نشم زده کولی دا زه نشم زغملی زه پرې نشم پوهېدلی زما ډیره ناچاري ده زما ډیره ناچاري ده د ریاضي معلمه خدای ومنه بس دی په خبرو د قسم دی که پوهېږم ډیره مننه